الله صالح نشنالیست دی. امرالله صالح د پاکستان ضد دی. امرالله صالح پر افغانیت باور لري. امرالله صالح د افغانستان پر بیرغ باندې باور لري. او تر ټولو مهمه ګوري درې شپې مخکې موږ دا خبره یو چا سره وکړه. پښتانه سره ناست ول د چا سره کار کوو مال امرالله صالح سره ولې مال امتحان را کړی دی چې موږ امرالله صالح سره پښتانه کولای شي کار وکړي. فهمیده دی. اوس زه تاجک ته هم دا وایم ته تیز تاجک بدبختی وګوري. تاجک راځي صالح ته غلام بچه وایي صحیح دی. هغه صالح چې په نړیوال سټیج خبرې وکړي خوند درکړي چې د خپل خبرې کې د فهم ته ګوري د کریکټر ته ګوري. حسیب قوار مرکز ته به خپل اتل وایي. زه پنځشیری ته وځم چې وسړی پر غلطه رواني پنځشیری صالح ونیسه. آیا تاسو واقعا وایي چې اولادونه مو حسیب قوای مرکز دي که غواړي چې اولاد امرالله صالح سي؟ خو صالح یو شی و سالم لکه ما چې ول ما زرها اشتباهات کړی. سالم په سیاست کې خام ولی خام و د استخباراتي سړی وسړی دا داسې دی چې تل کې سیاست سړی واسه استخبارات وکړي. خامي ځنې کیږي خرابیان ځنې کیږي. د امرالله صالح هم خرابیان وسو خامیان ځنې وسو ځکه خامو ولی امرالله صالح وطن دوست سړی دی. زموږ لپاره معیار هم دغه دی چې وطن دوستی ده. نو امرالله صالح وطن دوست سړی دی. زه خپل ملاتړ کوم با وجود د دې چې په ډیرو پالیسي کې موږ سره مخالف یو. د مسعود کلک طرفدار دي مثلا زه کلک مخالف یم اما موږ کولای شو زما هدف دا دی چې موږ دغه ټول مخالفتو سربېره رسیب خانه یو میډل ګراوند پیدا کولای شو چې د افغانستان لپاره سره کښینو خپل راتلونکي لپاره خبرې سره وکړو. اولی ونه کړو. زه په تاجکو کې امرالله صالح منم. امرالله صالح ښه روان دی. ملاتړ یې وکړي. د یو انسان تر هغه وخته ملاتړ یې وکړي چې پوهېږي چې په سمه روانه ده صحیح دی. په کوم وخت صالح موږ ولیدل چې په غلطه روانه ده پوه کوو که پوه نه سو خدای دې هدایت ورکړي. هدایت نه اوس بیا به لارې ځینې جلا کوو. ولې اوس په تاجک مشرانو کې صالح داسې یو څوک دی چې موږ ورسره کار کولی شو من حیث د پښتنو او موږ باید کار ورسره وکړو. او د پاکستان ضد دی دغه شی زما خوښ دی. ګوره صالح مجاهد دی صحیح دی. ولې ډاکټر نجیب صفتونه کوي په کوم زموږ په اکثریت جمهوریتیانو کې دا چیش نه و. خلقیان به و وزیران به و. ما ورته چې یو شی ولیکوي ولا د مجاهدین خفه کېږي ما لای غیرته مګر دغه صالح نه د مجاهد خفه کېده و. د صالح یو ډېره ښه خبره وکول په لویه جرګه کې و کمپاین و ول خلقیتوب هم ولاړی جمعیتوب هم ولاړی منه حزبیتوب هم ولاړی یوازې اوس افغانتوب پاتې دی. دغه خبرې کفایت کې موږ لپاره نو همدغه خبره زه وایم چې د امرالله صالح سره باید کار وسي. امرالله صالح تکړه دی. هر هغه څوک چې د وطن په ګټه حسیب خانه کار کوي موږ تاسې باید ملاتړ وکړو. ما وویل چې دا د قوم خبره نه ده. لطفا دا په قوم پسې مه تړئ. زه من حیث د یو پښتون زه بیا دا خبره تکراروم. زه من حیث د یو پښتون د امرالله صالح سپی له طالب نه بهتره ګڼم. دغه پنجشیري ده صحیح دی تاجک دی. ولې امرالله صالح سپی ماته زیات ګران دی له دغه طالب نه چې پښتون دی چې زما د قوم او زما د وطن په مقابل کې ولاړ دی. بس دا خبره ده زموږ لپاره افغانستان دی. هر څه چې د افغانستان په ګټه کار کول موږ باید ملاتړ وکړو. دقیق د خبرو په دوران کې مو د ځینو د تیر جمهور